ستړي مشه ګران لیدونکو او اوریدونکو، زه رحمان بنرحمه د وایس اف امریکا ډیوا پروګرام دی. نن د ملګرو ملتونو د UNHCR د ادارې لخوا په نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي. موږ سره په جنیوا کې د کډوالو د ادارې ترجمان یا ویان ښاغلی بابر بلوچ صاحب مېلمه شوی دی د سکایپ د لارې. بابر بلوچ صاحب پروګرام کې ته بخیر راغلی ویم. ډېر زیات مننه بنري صاحب. دا وخت په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې کډوال دي د کوره بې کوره شوي خلک چې د جګړو د لاسه آفتونو د لاسه په ټوله نړۍ کې شمېرې سیوا کیږي. خو د ټولو لومړنی تپوس به زه د پاکستان افغانستان کې د کډوالو د ژوند په هکله وکړم. په ځانګړې توګه د تېرو 40 کالو راسي چې په پاکستان کې کوم افغان کډوال دي د هغو د ژوند چیلنجونه ډېر زیات دي. تاسو ته هم خبر یې. دا وخت تر ټولو ستر چیلنجونه د UNHCR په نظر کې د افغان کډوالو په پاکستان کې څه دي؟ مننه بنري صاحب. په ټول نړۍ کې چې د نن لکه تاسو چې نړیوال د کډوالو ورځ ده، نو چې موږ وګورو نو په ټول نړۍ کې 80 میلیون نږدې کسان هغه دي چې هغوی خپل کورو سره هجرت باندې مجبور شوي دي، او په دې 80 میلیون کې 26 میلیون په کډوالو حصہ چې په دې خبر باندې مجبور شوی یو چې یو خو خپل کور پرېږدي او بیا خپل هیواد پرېږدي. نو لکه 6 میلیون په دې کې هغه دی، او دا زموږ لپاره یو ډېر زیات لکه اندېښې خبره ده. ولې د دې چې تاسو د دې کمپیریزن وکړئ د نړیوالو آبادي سره، دا د ټول نړۍ 1% آبادي به وي. او په خاص توګه په افغانستان کې حالات تاسو په خبره چې د 40 کالو سره هلته چې جګړې را روانه وي، په هغې کې څومره میلیون کسان هغه چې په دې خبر باندې مجبور شو چې نور هیوادو ته ولاړ شي. په هغه کې پاکستان په میلمستیا په لحاظ باندې په ټول نړۍ کې د افغانانو لپاره اول نمبر باندې یو کوربه هیواد ده، او بیا ایران او داسې بعضې نور ځای. د پاکستان دننه اوس هم 14 لک افغانان هلته میشته دي، په کډوالو حیث باندې خپل ژوند هلته تیروي. نن ورځ په هغه خو د دې مقصد دا و چې یو خو هغه کډوال چې دومره ستونزې هغوی ژوند باندې تیریږي، هغوی بعد هم هغوی همت سره خپل ژوند بیا شروع کوي یو بل ځای کې، یو بیل هیواد کې. خو هغه سره سره دا خبر منل ورځ هم ده چې د میلمستیا هغه کمیونټیز چې هلته دوی اکسپټ کیږي په ټولو نړۍ کې چې موږ وګورو، نو 80% سره زیات کډوالې په غریب ملکو کې دي او په غریب کمیونټیز کې دي. او په پاکستان کې هم افغانانو لپاره اوس هم ستونزې شته. او لکه تاسو چې ویلې، اوس د کرونا وایرس سره موږ دا ګورو چې هغه ستونزې د افغان کډوالو لپاره او د پاکستاني کمیونټي لپاره هم زیات شوي دي، او په هغې کې د صحیح لایک هیلث فیسیلیټیز، شفاخانې ته اکسس او نور داسې شیان دي، او معیشت. ولې چې ډېر زیات افغانان په روزانه باندې ژوند کوي، او د دې سره زموږ چې همکاري د اتھارټي سره هلته یا افغانانو سره ډایرکټلی کوشش مې دا دی چې هغوی دا ستونزې کم شي. لیکن په دې کې موږ ته یوازې د پاکستان همکاري نه، د نړۍ نور هیوادي همکاري هم پکار ده. ولې چې ریسورسز نه لرو، نو څرنګه موږ د کډوالو بیا هغوی چې کوربه هیواد کې هغه لوکل کمیونټیز هغه مدد په یو کومه وسره کوي. بابر بلوچ صاحب، تاسو ورسته ټکی چې کوم ویل د ریسورسز وسایل دا تر ټولو مهم ضرورت دی چې د یو خلکو لپاره وکارول شي. UNHCR څه قسمه سار کوي دا وخت، یعنی دا کډوال چې په پاکستان کې په کیمپونو کې کم دي، مختلفو کیمپونو کې، او تاسو شمیره د 1.5 میلیون خواوشا ویله کوم چې رجسټرډ ده. دې علاوه غیر رجسټرډ هم په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي دغو تنظیمونه دعوه کوي چې ډېر زیات دي. خپل افغان چارواکو یا پاکستاني چارواکو سره هم چې کله زموږ خبرې کېږي هغه وایي چې غیر رجسټر شوي خلک هم ډېر زیات دي. د کرونا وایرس په ورځو کې چې په کیمپو کې دا خلک ژوند کوي او ډېر غټ خطر د نړیوال وبا ده، UNHCR څرنګه دا خلک څاري یا خصمانه کوي یا د درملنې او د حفاظت بندوبست کوي په پاکستان کې؟ بالکل بنیر صاحب، یو خو دا ده چې
په د انټرنیشنل یا د نړیوال ریسپانس دی د کډوالو مرسته دپاره هغې کې ډېر زیات تفریق شته. لکه ته یو غریب ملک وګوره پاکستان رنګه، او یو هیواد وګوره افغانستان رنګه، بیا ایران وګوره چې هلته هغوی اکانومي یا معیشت ډېر زیات فشار هغوی باندې راغلی ده. نو چې د دې چې کوربه هیوادونه د کډوالو دپاره هغه ډېر انډر ډیولپډ او سټرګلینګ اکانومیز دي، هغوی خپل ایشوز دي، او لیکن ډېر زیات تعداد 80% سره نه زیات چې هغه تعداد د کډوالو هغه په دا غریب ممالک کې دي. نو یو خو زموږ خواست د انټرنیشنل کمیونټي سره هغه دا ده چې تاسو باید چې دا هیوادونه دي هغوی سره دا مرسته وکړي، ولې چې دا ایشو یوازې موږ دا نشي کولی چې یو ملک ته وایي چې دا پرابلم به ستاسو پرابلم وي، او ولې چې دا هیوادونه چې په یورپ کې، په امریکا کې، د نړۍ نور حصو کې، ولې چې دا زموږ نه ډېر لرې دی، نو دا پرابلم به ستاسو خپله به پام ساتئ، به خپله حل کوئ. دا خبره یو خو ټیک نه ده. او بیا چې موږ وګورو په 13 کالو کې ستاسو په یاد کې چې زرو په حساب باندې خلک د ترکیه نه مخ دلته یونان ته راتلو، نو دا پرابلم حل کول یو لاره هغه دا د همکاري، انټرنیشنل سولیډاریټي په د دې باره کې پکار دی. او دا ټیکه موږ د ټولو نړۍ ته وایو، د ملکو ته وایو، او نن د دې د کډوالو نړیوالې ورځ په بابت کې دا بیا موږ د ټولو نړیوالو ته دا ټیکه یادوو. بیا چې په پاکستان کې کورونا وایرس چې وبا رااله، یو خو په ټولو نړۍ کې یو خوشبختي خبره دا ده چې کډوالو متاثر شوي دي، لیکن هغوی شمیره تر اوسه پورې ډېر زیات کم دی. لیکن وبا خو هر چاته به اثر په انسانانو باندې اثر لري، کېدای شي خدا نه خواسته سبا دا شمیر زیات شي. نو موږ چې ټولو هیوادو سره چې خواست لرو هغه دا دی چې تاسو باید په خپل هیلث سیستمز کې یو انکلوژن پالیسی به ولرئ. انکلوژن مطلب دا دی چې تاسو خپل آبادی پام ساتئ او کډوالو پرېږدئ، او چې دا وبا چې په کډوالو کې نو دا خو بیا ټولو بیا اثر انداز کوي. نو دا یو مهم خبره ده. او په پاکستان کې هم موږ همکاري کوو د لوکل اتھارټي سره، اکوپمنټ ریسورسز هر څه چیز موږ سره ای هغه به، لیکن په دې کې خو یو مهم ټکه دا و چې تاسو سوشل ډسټنسینګ به ساتئ. نو سوشل ډسټنسینګ په ریفیوجی کمیونټي دا خو یو مسله په ټول ریجن دپاره داسې هم ده چې په افغانستان، پاکستان، ایران او یا انډیا تاسو وګورئ، موږ دپاره سوشل ډسټنسینګ خو الریډي یو چیلنج دی. نو په ریفیوجی کمیونټي کې هلته چې دا غریب کسان دي، یو خو هغوی د معیشت خپل ستونزې لري، او بیا د سرپناه مطلب هغوی شلټرز کې تاسو وګورئ. بابرولو سے وبخی یو دوه غټ مسلې چې کوم دي په پاکستان کې د کډوالو، یعنی د صحت، د روغتیایي مسلې یا د تعلیم مسلې او داسې نورې کنه. خو وروستی چې کوم چیلنج دی تر ټولو غټ ټوله نړۍ ته ورپېښ دی، هغه د کووډ 19 په وجه د خلکو بېروزګاره کېدل دي. امریکا غوندې هیواد کې هم په میلیونو خلکو بېروزګاره ځان لیکلی دی د حکومت سره، او حکومت ورته څه نه څه وظیفه یا مرسته ورکوي. او کوم خلک چې بېکوره شوي دی، بېروزګاره شوي دی، هغو ته د بېروزګارۍ فند یا پنګې ورکول کېږي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې یو دی چېرته چې حکومت دعوه کړې ده چې بېروزګاره شوو خلکو ته به حکومت مرستې رسوي. خو دا کډوال چې په پاکستان کې پاتې کېږي، د دې د بېروزګارۍ په وخت باندې UNHCR څه خبر لري چې دا هو څه قسمه مرستې نړیوال پاکستان یا افغانستان کوي. مثال په توګه نن د ډیوریډیو سره په اسلام آباد کې او په پیښور کې د افغانستان د مزار شریف یو تن عبدالخلیل چې 40 کاله مخکې 15 کلن و او پاکستان ته کډوال شو، اوس یې 55 کاله عمر دی. هغه د قالینونو کاروبار کوو. هغه او دغه کورنۍ د تیرو 100 کال راهیسې د قالینونو په کاروبار کې د کمی په وجه د چیلنج سره مخ شوه. خو په تیرو 3 میاشتو کې بیا د کووډ 19 په وجه د بېروزګاره شوو خلکو شمیرې کم ستاسو بیا ویل چې سوشل ډسټنس هم پکار دی. پاکستان هم دغسې وایي کارونه بند شوي دي. نو د دوی بېروزګارۍ څه غوا شوي دي،
د کورونو چیلنج سیوا شوی دي په ځانګړې توګه په دې کووډ 19 کې د روزګار د نه نشوالي په وجه UNHCR پاکستان یا افغانستان حکومت څه قسمه کومک ته دي کوي تاسو په ځانګړې توګه څه معلومات راکولی شئ؟ بالکل بنيري صاحب چې دا چې احوال چې مونږ اورو د افغانانو سره کډوالو سره یا لوکل کمیونټي سره هغوی خدا وایي چې کورونا نه خو کېدای شي چې مونږ بچ شو لیکن اوجې نه کېدای شي چې مونږ مړ شو نو دا خو یو لکه چیلنج د ټولو کمیونټیز لپاره په پاکستان کې د فدرل او لوکل اتھارټیز همکاري سره اوس UNHCR یو کیش ډیسټریبیوشن سکیم شروع کړی دا اول دا په پاکستان کې نو د لومړی ځل د دې لکه اجرا شوی دی نو زموږ دا کوشش دی چې هغه ولنریبل کمیونټیز په کډوالو کې په افغان مهاجرین کې هغوی سره دا مرسته وکړو زموږ هاټ لاینز هلته شته زموږ کولیګز یا همکار چې هلته په کیمپو کې یا په ښار کې د مرکزو کې لوی مرکز چې هلته افغانان ژوند کوي هغوی سره په تماس کې دي لیکن بنيري صاحب لیکن چې ریسورسز نه مونږ به څه کولی سو نو لکه خواست د نړیوال سره د هغه ادارو سره یا هغه ډونر هیوادو سره چې هغوی وسایل لري چې په دا مشکل حالات کې یو هیواد چې پاکستان هلته افغانان 40 کال سره زیات پاتې شوي دي هغوی میلمستیا شوي دي هلته نو په دا مشکل وخت کې دا ضروري ده چې هغوی سره همکاري وشي او بیا د کډوالو سره او په دې ټکي باندې خو زموږ خبرې د چارواکو سره په پاکستان کې یا د انټرنیشنل ډونرز کمیونټي سره جاری دي په فبروري کې زه اسلام آباد ته تللی وم هلته یو های پروفایل میټینګ چې هغه کې لکه پاکستانی چارواکي د سروازیر د پاکستان او زموږ مشر هلته تللی د UN سیکرټري جنرال چې زموږ کوشش دا و چې هر څه چې په نړۍ کې را روان دي په هغه کې باید چې انټرنیشنل کمیونټي د کوربه هیوادونه او به افغان ریفیوجیز به هغه ایری نه کوي یو بل تپوس تاسو بیا ذکر وکړو د وسایلو نړیوالو ته بیا خواست وکړو چې کومکونه دی وکړي ډونرز هیوادونه یا NGOs چې کوم نړیوال مرستندوی دي د کی کیمرا غلې دی د پیسو چې UNHCR سره مرسته کولې تاسو بیا ذکر کوئ خواست کوئ کنه دا ضرورت سیوا شوی دی ضرورت خو زیات شوی دی مطلب اوس چې تاسو وګورئ زموږ UNHCR په ټول نړۍ کې چې زموږ د کووډ یوازې د کووډ مخنیون افورټس لپاره چې وسایل پکار دي هغه لکه 800 مليون امریکي ډالر دي څه پیسې موږ ته ملاو شوي دي لیکن هیومانیټیرین فنډینګ دا چې انساني کارونه موږ کوو او د کډوالو او نور خلکو چې مرسته کوو هغه کې بنيري صاحب فنډینګ کله هم 50% سره زیات ملاویږي هم نه او د دې 800 مليون تاسو ذکر وکړو د میاشتې کې د کال دی نه چې دا ټولو کال لپاره یو کال لپاره 800 مليون ډالر پکار دي 800 مليون ډالر UNHCR ته پکار دي یوازې د کووډ مخنیون افورټس د لپاره په ټول نړۍ کې غټ هیواد یا غټ اداره څوک د چې هغه مرسته کوي دا وخت د UNHCR سره زموږ د هیوادونه دي په هغه کې لکه په ټاپ باندې امریکا بیا د یورپی یونین په دې کې جاپان نور هیوادونه چې په میډل ایست کې یا نور لیکن یو نور مسله هم لرو هغه دا ده چې هر هیومانیټیرین کرایسس یا سچویشن لکه افغانستان دی هغه یو خپل کمپټیټر هم لري اوس د ټولو نړۍ چې فوکس هغه په ونیزویلا باندې صاحب یادو چې کله د شام جګړه شروع شوه ټولو فوکس الته نو وسایل د یو کمپټیشن دی چې په دې لپاره زموږ اداره مکه هر کله متبا دا پکاري چې مونږ د دې دروازو باندې هغه ډونر چې هواد هغه په دروازو باندې دستک وکړو چې لکه وګوره دا سچويشن به ایر کوي نه کچري پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستنېږي که څه هم تر ډېره حده پورې ارامي راغلې ده خو ځینې خلک بیا هم وایي مثال په توګه د کډوال عبید الله نه چې کله تپوس وکړو چې دلته ژوند دومره سخت دی هغو چې پاکستان کې د سخت ژوند ذکر وکړو د ډیو ریډیو خبریال ته تپوس وکړو نو دوی افغانستان ته ولې نه ستنېږي نو هغه ورته وویل د هغه کوډ زه تاسو ته وایم زموږ خپل وطن کې دومره
بلدیت نشته ده، یعنی دی الته بلد دومره نه دي. هغه وایي چې منګه وړوکوالي کې دلته راغلي یو، تقریبا 18 کاله یا 12 کاله عمر کې راغلي یو. اوس موږ ته د هغې څه پته ده چې هغه ژوند څنګه دی. موږ دلته مخته شوي یو، دلته آباد شوي یو. یعنې ځینې کډوال تلل هم نه غواړي، باوجود د دې چې هغه تللی شي. دې لړ کې یونیسیار د حکومتونو دواړو حکومتونو سره څه قسمه رابطې لري چې هغه کډوال چې تللی شي یا تلل غواړي هغې سره ستاسو چیلنجز هم کمی شي، کم چې د وسایلو ضرورت دی او دا خلک خپل وطن ته هم ستنېدی شي. په دې لړ کې څه رابطې شته دی؟ تاسو موږ د هغې نه خبرولی شئ؟ او جی بالکل، دا خبره ټیک ده چې ته یو کډوال په یو هیواد کې میشته 40 کال سره زیات ستا چې ستا ټول ژوند په کډوال حیث باندې تیر کړی ده او بیا خپل هیواد یا خپل کنټري اف اوریجن ته تللی نه، نو دا مسلې خو به دا خو یو انساني نقطه نظر ده. نو په دې کې زموږ سره یو سه جانبه اګریمنٹ مونږ لرو د پاکستان، افغانستان او یونیسیار مابین کې، او دا سه جانبه اګریمنٹ په ایران، یونیسیار او افغانستان سره هم لرو. او په دې کې مهم ټکی دا ده چې دا فیصله باید کډوال بخپله کوي، چې کله وضع هغه کډوال وایي چې زما دپاره وضع برابر ده، زه خپل هیواد ته بیرته تلنګ غواړم. په دې کې هغې انټرنیشنل لا دا وایي چې قانون دا وایي چې دا چې کوربه هیواد دی هغوی باندې فشار یو لار لکه هغه نه کړي چې هغوی مجبور سي چې هغوی نه غواړي او بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. لیکن زه او ته هلته موږ چې په پاکستان کې وو، ستا په یاد دی چې په زرو باندې افغانان بیرته افغانستان ته تلو، دا چې زموږ والنټري ریپیټریشن پروګرام و، په هغې کې 6 میلیون نه زیات افغان کډوالې بیرته خپل هیواد ته تللی دي. لیکن هغه چیلنجز چې اوس په افغانستان کې پاتې دي، دا چې 22 لکه افغانان اوس په پاکستان، ایران او نور هیوادو کې ژوند کوي، اوس هغوی دا سوچ کوي چې هغوی دپاره وضع برابر نه ده. حالات موږ په خبرو، لیکن کیدای شي چې بعضې دا هم وایي چې جی موږ به ګورو، او دا هغوی کولی شي. لیکن مهم ټکی دا ده چې 40 کال سره چې هغه جګړه په افغانستان کې چې 40 کال مخکې شروع شوې وو، هغې دپاره مطلب انټرنیشنل کمیونټي یا نور د سوله دپاره یو کوشش وکړي چې دغه خلک بیا وایي چې اوکې چې حالات دومره ټیک شوي دي چې موږ خپل هیواد ته بیرته ځو. تاسو په خبرو کې چې په کومه او که زه وضاحت نور غواړم، یوه دا ده تاسو ویل چې سه جانب یعنې درې فریقه یا درې ملکیزه، یو پکې یونیسیار دی، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی. درې فریقه معاهده یې لوزنامه شوې ده او هغې لوزنامې مطلب دا دی کم کډوال چې بیرته تلل غواړي په خپله خوښه نو د هغه د تګ بندوبست پکېږي. د دې مطلب دا شو چې کوم هیواد یعنې پاکستان که وغواړي چې په زبردستۍ یا زور کوم کډوال پاکستان نه افغانستان ته ولیږي، هغه به د معاهدې خلاف ورزي وي. بالکل د دې خلاف ورزي به وي، ولې چې په دې سه فریقه یا سه جانبه چې معاهده ده په دې کې دا کلیرلی هغوی امضا کړي دي چې دوی باندې موږ به دا فشار به پریشر به هغه کوو نه. نو دا کلیرلی په ټرمز کې هغه لیکلي دي. او بیا چې ته د انټرنیشنل لا تاسو وګورئ یا قانون تاسو وګورئ، په هغې کې هم دا شی دی چې تر هغه وخت پورې چې یو ریفیوجي یو کډوال دا نه ووایي چې زما دپاره وضع برابر ده، زه خپل خوښه سره ځم، نو هغوی باندې زبردستي به نه کوي هغه کوربه هیوادونه. بابر بلوچ صاحب، تاسو په جنیوا کې او د یونیسیار نمایندګي کوئ، نو زه په دې موقع چې د کډوالو نړیواله ورځ ده د دې نه فایده اخلم او یو غټ تپوس درنه کوم. امید لرم چې تاسو به راته جواب مختصر راکړئ. په نړۍ کې د ټولو نه زیات کډوال دا وخت چې زیات هجرت کوي د یو هیواد نه بل هیواد ته، په کوم علاقه کې څومره دي او ولې د هجرت وجوهات څه دي، د کډوالۍ وجوهات څه دي؟ تازه چې کوم کډوالي د تیرو 15 کالو کې په دې کې تر ټولو غټ کم هیواد دی ولې؟ اوس په ټول نړۍ کې په اول نمبر باندې هغه هیواد چې هغې سره کډوال راوځي، په هغې کې شام، سوریه په اول نمبر باندې، او هغې کوربه هیواد ترکیه چې شام سره تر اوسه پورې لکه
15 میلیون سره زیات کډوالې په دې خبر باندې مجبور شوي دي چې هغوی هجرت وکړي او هغوی د شام حالات خو زموږ مطلب مخکې هغه ایکسپلینیشن کوشتا چې الته د جګړه چې اوس ما خلک دی شي چې لس کال هم هغه جګړې پوره سي نو په دوم نیټه باندې هغه کس یا خلک دی چې هغه ونیزویلا سره په لاتین امریکا کې چې هغه راوځي او د دریم نمبر باندې هوس افغانان دي لیکن په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو 15 سچويشنز یا 15 هیوادونه هغه دي چې هغوی سره قصاص او 20% کډواله په نړۍ کې اوستا په هغه کې لکه ما ویلې سوریا شام ونیزویلا په هغه کې بیا افغانستان جنوبي سودان او میانمار دا روهینګا ریفیوجیز چې افغانستان ته راغلي دي نو دا 15 هغه سچويشنز دي چې په نړۍ کې 80% کډوالو ځمېداري یا هغه ځای سره کډوال راځي او د ټول هیوادونو زما د معلومات تر مخه زیاتره توګه باندې متحرک یا اکټیو وار پکې روان دي جګړه پکې روانه ده نړیواله یا کورنۍ او د دې په وجه د خلک کډواله کیږي محترم بابر بلوچ صاحب یونیسیار نن د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د نړۍ کډوالو ته څه پیغام لري په ځانګړې توګه افغان کډوال چې پاکستان کې ژوند کوي بالکل بنيري صاحب چې تاسو وګورئ چې د کډوال چې ژوند هغه ستونزې هغه فشار چې یو ژوند باندې راځي او خلک مجبور کیږي چې هغوی خپل کور پرېږدي خپل هیواد پرېږدي د ټول ستونزه د دې نه پس هغه ژوند بیا شروع کوونک او د دې همت هغه چې ما ولې چې د نن ورځ دا مني چې دا انسانان چې دومره ستونزې بعد هم په دې باندې چې دا خپل ژوند په نور هیوادو کې شروع کړي او بیا هلته خپل کنټریبیوشنز کوي دا خو د دې ورځ مطلب مقصد دا ده او بیا هغه کمیونټیز چې هلته چې دیزي پناه غوښتنې لپاره هغوی مرسته چې هلته کیږي نو دا خو یو اکنالجمنت ورځ ده او زموږ پیغام هم ټولو ته په ټولو نړۍ کې دا ده چې یو چې باید دوی کسانو د لپاره هغه مرستې هلته دوی پناه غوښتن کوي هلته اوسي لیکن دا جګړې چې تر هغه وخت پورې موږ دا جګړې ختمونه څنګه ایکسپیکټ کوو چې دوی بیرته خپل هیوادو ته لاړ شي یو تاسو بیا تکراروم تاسو په اجازه تاسو لږ شپه مخکې ذکر وکړو چې یونیسیار په پاکستان کې د ځایي چارواکو سره په ګډون د کووډ 19 پروژو کې مالی مرستې یا کیش هیلپ کوي څنګه لږ د دې وضاحت وکړئ دا ورکول شروع شوي دي څومره د خاندان په سر پیسې ورکول کیږي او څنګه یو کډوال دا ترلاسه کولی شي بالکل دا په منتلی حساب باندې یا ماهانه حساب باندې هغه د موست ولنریبل کډوال مونږ دا ته وایي یو به کرایټیریا چې هاي باندې دوی ته ولادي دا پروسس الریډي سٹارټ شوی ده په پاکستان کې په ډیر زیات مرکزو کې او باید چې هغه افغانان چې اوس دا سوچ کوي چې هغه مستحق دي هغه د یونیسیار سره یا ازما همکاران چلته دي په خبر کوټه اسلام آباد کراچي لاهور یا نور په پاکستان خارو کې ته هغوی سره تماس ونیسي چې هغوی دوی ته وایي چې څومره زما خیال دا په کورنۍ باندې ډیپند کوي چې څومره کورنۍ نفر دی هغوی باندې دا کیلکولیشنز کوي ډیره مننه محترم بابر بلوچ صاحب چې وایس په امریکا ډیو سره مخابره کولې مننه بنئ کور دی وته